د اعظم خپلواکې ویبپاڼې درنو او قدرمنو مینوالو، د مرکو په لړ کې مو دا ځل د سیاسي علومو پالیسۍ او عامې پالیسۍ او اجتماعي اقتصاد متخصص پروفیسر ډاکټر داود میرکي سره د افغانستان په روان وضعیت او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسو مینوال رابولو. ډاکټر صاحب محترم، د مرکې په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ چې ویل کېږي د طالبانو لخوا د جګړو د کموالي په طرح کې لا هم امریکایي لوری وړاندیزونه لري. تاسو د سولې روانو خبرو کې د امریکایانو ناغېړي څنګه ارزوئ؟ د لومړۍ پوښتنې په باب باید ووایم چې طالبانو چې ده د لومړي ځل نه د خبرو اترو کولو لپاره چې صداقت وښوده او رښتیا هم د سولې لپاره هڅې وکړې او د امریکایانو ډېر دغه وړاندیزونه دی په سړه سینه باندې واورېده او د دوی خبرې اترې یعنې ډېر جدي خبرې اترې سره وسوې، ډېر سره په ډېر مسایلو سره خبرې وکړې او تر دې وخته چې هر چا دغه کړي دي د طالبانو هڅې لیدلې دي، که پردي که نږدې خلک ټولې چې ده په دې سترګه ورته ګوري چې رښتیا هم دوی په چل کې نه وو بلکې په صداقت باندې رښتیا هم د سولې لپاره هڅه وکړه او د خیر لپاره یې کار کاوه. د لومړي ځل نه چې همدغه خبرې شروع سوې، یو خبر مو په فکر کې تل ګرځېده، هغه دا و چې امریکایان خو چې ده هېڅکله په صداقت کار نه کوي، ځکه لومړی عمل یې چې ده یو غیر قانوني دغه د جنایي عمل و چې په یو مستقل مملکت باندې حمله کول، اول ته بدون د ثبوت ادعاوې کول او بدون د ثبوت دغه د ادعاوې کول چې ګواکې دا دغه کې د سپتمبر 11 حملو کې افغانستان لاس لري، فلانکی پستانکی لاس لري، د دې لپاره هېڅ ډول ثبوت دوی ونه ښود او د ملل متحدو یا د بین المللي قانون په بنسټ باندې دوی په سلو کې ملامت دي. نو کله چې لومړی عمل همیشه یو منفي عمل وي، نو دغه نه تقاضا د دغه نه کېږي، د صداقت نه کېږي. راغلو دې ته چې موږ تل په دې فکر کې وو چې دوی به په یو وخت کې به داسې حال راسي چې دوی به په چل ولو په دغه باندې په اصطلاح بیک سټیبینګ چې ورته وایي چې د څټ لخوا حمله کوي په اصطلاح یو ډول سره چې غواړي چې وښیي چې ګواکې دوی په صداقت کې دي اما اصلا په صداقت کې نه دي. اما دغه خبره خو دا ده، د ریشخند خبره خو دا ده چې هغه ورځ پامپیو د دې د بهرنیو چارو وزیر ویلې چې موږ د طالبانو د تشدد د جګړې د کموالي ثبوت غواړو. دا داسې معنا ورکوي چې دغه څنګه دوی چې هېڅ دغه وایلنس و دغه نه ده کړی بلکې تنها طالبان یې کوي. خپله په 2019 کې د 18 کلو کې د زیاترین بمونه چې په افغانستان کې غورځولي دي دوی په 2019 کې غورځولي دي. دا تېرو 2 هفتو کې چې په لسګونو دغه ملکي وګړي په مختلف ولایت کې میدان وردګ نه نیولې تر بلخه پورې، بلخه نیولې تر بادغیس تر مقر تر کوم ځای پورې خلک شهیدان کړي دي. نو دی خپل ځان ته ګوته نه نیسي. مشکل دا ده چې دا ګوته چې چاته سړی نیسي معلوم ډول سره یوه ګوته چې کس ته نیسي، دا 4 ګوتې خپل ځان خواته دي. اما دوی خبره دا ده چې دوی همیشه په دې دغه دي په دې نظر دي چې دوی خو دیموکراسي ګرځي او دوی خو نه پوهېږم د انساني بشري حقوقو پسې ګرځي. او دا ټول هغه دغه د ترمینالوژي او هغه ټکي دي، لغاتونه دي چې د خلکو دغه لپاره د غولولو لپاره استعمالیږي. اما کله چې دوی د ګوته ونیسي وایي نه چې موږ خو د دیموکراسي لپاره راغلي یو، نه پوهېږم موږ د دې لپاره راغلي یو. اما په دې باندې خلکو ته د خلکو په سترګې خاورې اچوي چې دا دومره وګړي چې دوی شهیدان کړل، دا په زرګونو بمونه چې واچول، دا د یورانیم اسلحې چې استعمال کړي چې تر ابده پورې د افغانستان خاوره کې به خلک د سرطان نه مري او سوی شکل اطفال به پیدا کړي، دا ټول د دوی توفیې دي. نو په اساس د ما د ابزرویشن ما د لیدو په بنسټ باندې دومره ویلی سم چې دوی چې دي صادق نه دي او تر اوسه پورې چې زه وینم خصوصا په د اخرو کې بانې لټوي. زه فکر کوم چې دوی دا خبرې غواړي چې وځنډوي د 2020 د امریکا د الیکشن لپاره
چې هلته یودم دغه ته دغه ټرمپ وایي چې ګورئ دغه ما د افغانستان ووتم دا کریډټ یودم دغه معمولا نږدې کې چې یو عمل وشي خلک ته متوجه کېږي که لرې وخت وي خلک متوجه کېږي نه نو که دوی د خپلې انتخاباتو په وخت کې د ټاکنو وخت کې دا ورقه امضا کړه نو دغه چې د ټرمپ ځان د غټ کریډټ اخلي او بیا په انتخاباتو کې په ټاکنو کې دا د خپل مقصد لپاره استعمالوي نو دا یو د دلایل نه چې دوی د ځنډ غواړي او د نخرې غواړي بانې غواړي نو عمومي توګه سره امریکا چې هر ملک ته تللی دغه ملک نه ده وتلی دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د یو ملک ته راځي د دې ملک نه په زور باندې ویستل کېږي هر چېرته چې تللی دي خپل دغه بیسونه پرېښي دي جنایتونه یې شروع کړي سرې دنیا چې غوښتلي هلته یې کړي دي په دغه څه نومېږي یو څو فیصده استقلال هغه ملک ته ورکړی ده دوی بیا خپلو بیسو کې ناست یا شي دغه بیسونو نه دغه کوي څه نومېږي کنټرول وي اما په افغانستان کې د لومړی ځل چې دوی وځي نو ما سبب ده چې ځان ته به یو ډول سره د وړو پزه ږدي چې مقصد نور هم سپک نه شي اما ټوله نړۍ په دې پوه ده چې امریکایانو ماته خوړلې ده په زنګونو دي او سپک شول اما خبره دا ده چې دوی که رقم سول دي کې خو شرم نشته خو موږ خلک یې ټول تباه کړه بدبخته یې کړه خصوصا پښتانه ځکه دغه یو شي ته زه باید ګوته کېدم زیاتره دغه پښتانه متاسفانه ړانده دي په دې باندې چې خبر ورته وکړي ځکه دا ډېر زیات پښتانه داسې کنډیشن شوي دي دا خبر چې ورته وکړي دوی بیا مغزونه بلې خواته لاړ شي چې نه موږ خو ولاړې تبعیض خبره تبعیض دې کې نشته دوی پوهېږي که دا پښتون یې مات کړي دا ټوله منطقه دوی په کنټرول کې کېدای شي اما که پښتون یې مات نه کړي دوی به په ګونډوز بیا به لکه سپي غوندې تښتي د دوهمې پوښتنې په توګه که راته ووایې چې آیا ارګ د سولې په برخه کې د خنډ او ځنډ د رامنځته کېدو توان لري که جواب مو نه وي نو ولې ورسره د امریکایي چارواکو مشورتي ملاقاتونه دوام لري او که هو نو په کومو برخو کې او څنګه د دویمې پوښتنې په باب باید ووایم چې نه ارګ چې ده دغه لپاره د سولې د خبرو د امریکایانو دغه د فیصلې د مقابل کې خنډ نشي کېدای ځکه دوی چې د واک د دې حتی نه لري چې وړکي شي کې نظر ورکړه تر هغو چې وکې د امریکا د سفارت نه ورته رانسي دوی چې مزدوران دي ګوډاګیان دي پوه شئ په که د روس وخت کې ببرکو دا خلک چې مزدورانو دي دغه نجیب دا خلک د روسو دوی چې د امریکایانو مزدوران دي اما دا چې ورته راځي خبرې ورسره کوي ناسته ورسره کوي دا ټول سلیقوي کارونه دي غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي غواړي چې نړۍ ته وښیي چې ګورې د افغان حکومت هم چې یو اهمیت لري او دغه څه نومېږي په اصطلاح دوی وایي چې this process has to be owned by Afghan government یعنې چې د افغان حکومت باید په دې کې دغه وي څه نومېږي دا په سلو کې دغه اوسي څه نومېږي دا چښتن وي دغه د پروسې چې امریکایان خو هسې ناحقه خلک دي بلکې دا ټوله قصه چې ده فقط د افغانانو ترمنځ داخلي جنګ ده لکه دوی چې د خیر په غونډۍ باندې ناست دي او دوی هېڅ نه کوي تنها افغانان چې لکه د هغو نه یو بل سره لګیا دي یو بل سره وزني دوی فقط سلیقوي کارونه دي چې راځي فقط دلته فقط دغه کوي چې بعضې اوقات د غني او د نورو دغه ګوډاګیانو خولې بندوي چې هغه ته وایي چې هلکه خولې مه ښوروئ دا تاسو ته معلومات راوړ دا مو که هغه مو که نور چې د دوی نه وروره توان لري نه ظرفیت لري د یو چا چې وروره د عسکرو د معاش نه نیولې تر بودیجې پورې ټول بهر ورته دغه کوي برابري او څوک چې مثال توګه سره دغه د فضا نه یې نیولې تر ځمکې پورې ټول د بهرنیو قواو په لاس کې د چا په ملک کې چې خلکو په کورو ورځي هغه د شپې راباسي بې عزته کوی وزنه یې او دوی چې نشي ورته ویلی د چا چې په ملک مابینځ کې خلک نیسه بندیانوی او ورکوی دوی د دغه حق د دغه نه لري چې ورته وایي نو چې په دومره شیانو کې دوی څه نشي ویلی په وړکیو شیانو کې حتی دوی بهرنۍ ته نشي ویلی چې ولې دوی په 1000 کاله کې نشي ویلی امریکایانو ته چې نه چې ګواکې دوی چې د دوی لپاره به خنډ پیدا کړي دا به دوی هېڅ کله خنډ نشي پیدا کولی که دوی ظرفیت د خنډ نه لري مزدوران دي غلامان دي محترمه تر سولې وروسته به طالبان کوم موقف خپلوي حکومتي واکمنان اپوزیسیون او یا که درېیمه کټګورۍ او ستاسو په نظر کوم موقف یې اغېزمن ثابتېدلی شي نو د دغه باره کې دا چې پس له سولې نه طالبان کوم موقف دغه کوي غوره کوي او کوم موقف دوی نیسي دا د دوی پورې اړه لري طبعا اما خبره داسې ده چې دوی باید پوه سي
که دوی دا جګړې کړي دي دغه لپاره کړي عزت لپاره یې کړي دي خپل ایمانداري لپاره یې کړي ده د دې لپاره باید نه یې کړي چې دغه وکړه څه نومېږي دغه په اصطلاح قدرت مناپولي لاسته راوړي یا فرد غواړي هغه وکړه بلکې دا ټول هدف دی دغه د ټولې هڅې قرباني چې دی او هدف لپاره د هېواد د خپلواکي لپاره د خپل عزت د ساتلو لپاره دا چې د معنوي لاسته راوړنې دي او دې کار د معنوي لاسته راوړنو لپاره کړی لکه دا نور څه قوانو مقوانو غوندې دوی نشي کولی چې دغه مې وکړه ما جهاد کدیم زه تینه خلکو د فضلونه خرڅوي او په دغه لوړپوړي تعمیرونه دي جوړوي او جوبونه د ډکي دا شی خو ته به نشي کولی او نه دی مورالي دغه اخلاقا داسې خلک نه دي پاک خلک دي نو خبره داسې ده چې ما په نظر چې زه داسې وایم چې افغانستان چې ده یو نورمال ملک و مخکې له 1988 کال نه هغه نورمال حالت باید افغانستان ته راسي دوی باید غټ فکر ولري غټ فکر داسې د افغانستان د آیندې لپاره په پښو ودرېږي مستقل حکومت سي اقتصادي ډول سره استقلال ولري سیاسي ډول سره استقلال ولري اصلي استقلال چې د اقتصادي استقلال ده کله چې اقتصادي استقلال ولري دا په خپل ذات کې چې دغه سکیور کوي سیاسي استقلال سکیور کوي نو ما په نظر باندې طالبان داسې کولی شي یو د دغه نه دا ده فورمولونه دا ده چې دوی کولی شي چې یو شورا جوړه کا یو شورا پیسې یو دغه اوسي یو اپوزیسیون معنا یې دا بلکې یو مشورتي ظرفیت ځان ته ولري لکه د مشرانو غوندې یو شورا ولري چې په حکومت باندې نظر واچوي حکومت او خلکو ته پرېږدي چې تخنیکي خلک وي دا معنا دا نه لري چې دوی لاس په سر شي وایي چې زه مونږ کار وکړی تاسو په حکومت نه وایم بلکې دوی برخه واخلي خو هغه کسان چې په کار پوهېږي کار د کار سړي ته پرېږدي څوک چې هر شي کې تکړه یې هغه ته دې پرېږدي اما دویم چې دغه به څه نومېږي حکومت کې برخه اخلي اما دا فیصلې باید وروسته یا مخکې له د صلح نه باید سره وشي وایي چې څه کار کېږي یو شی باید ونشي هغه دا ده چې په نامه دې چې موږ سوله راولو ورورګلوي راولو دا راولو هغه راولو او په دې دغه کې پروسه کې چې ده دغه سقاوانو ته شمال ټلوالو ته بیا حق ورکا چې پرونه پورې به موږ خلک وزل نن به بیا ته په جګه چوکۍ ناسي هغه د قبلېدو وړ نه ده هغه یې که وکړي دوی ټوله مبارزه په صفر ضرب ده لکه دوی چې په دغه کې په روسیه کې دغه سره کېناسته شمال ټلوالو سره هغوی چې هر څه دغه ګل ورته لیزول او دوی په اصطلاح چوپ ورته ناست و دغه همدغه باندې ما هم ډېر دغه خوا بده شوه دا خلک چې دي بیا نشي کېدی دوی ته باید په هېڅ ډول سره په قدرت کې برخه ورنه کړه دوی افغانستان خرڅ کړی په 1 میلیون ډالر دا د کمزاتو بچانو چې د افغانستان خرڅ کړی او هېڅ کله به د افغانستان په درد هم نه لګېږي نو خبره دا ده چې هغه فیصلې باید په پیښله دغه نه وشي طالبان به یې وکړی شي چې یو سیستم جوړ کړ چې وښیي چې رښتیا هم د ملک د خیر لپاره کار کوي نه د خپل جوبو د خپل قدرت لپاره خو مقصد دا ده چې په عاقلانه او په عقل په اساس او په سړه سینه باید کار وشي قدرمن ډاکټر صاحب وروستیو کې د چورلکو او الوتکو د سقوط پیښې زیاتې شوي ویلی شئ چې که د سولې خبرې ناکامې شوې نو د هوایي ځواک لپاره به څومره ننګونې پیدا شي د بلا د چورلکو د راوړېدو دغه باره که طالبانو ځینې الوتکو راکټونه پیدا کړي خو دا به دې ته په انګلیسي کې وایي ګیم چینجر یعنې دې واسطه سره وکړی شي دغه تغییرات راولي او دغه جبهه کې دغه یعنې ایر ډامیننس ورته وایي چې یعنې فضا د مځکې نه فضا دغه که کنټرول کړه لکه تیر جهاد کې سټینګر میسایل منځته راغله او دوی وکړی چې هر څه دغه د روس او د نجیب حکومت یې ماته ورکړه نو په دې باندې زه باید ووایم چې که دا خبرې ناکامې شي ما فورکاست دا ده چې جګړه به ډېره سخته شي د پسرلي کې او د هر وخت نه مخکې به دا جګړه ډېر سخت شي او ډېرې وینې به تویې شي او دا به چې ده په اصطلاح سږ کال یې به چې ده ما په نظر باندې یو دغه چې نومېږي په انګلیسي کې ډیټرمینینګ فیز چې دغه وخت به یې چې فیصله به کېږي دغه جګړه به دومره سخته شي
چې وبخي یا به دې خواته سي یا به یې خواته سي. که مثلا طالبانو دغه پیشرفته اسلحې لاسته راوړي یا راکټونه یا ضد هوایي یا دا زه فکر کوم دا به چې د امریکایان به لا مجبور کړه چې بیرته رامنډې کړه د نیګوشیشن میز ته او وښیي چې موږ بیا په اصطلاح چلول به لاړ شي بیا په اخلاص باندې کینی ځکه سل په سلو کې خپله ماته داسې ماته ویني لکه په ویتنام کې چې خپل دغه نه سفارت د سر نه وتښتېده. نو د شتون دغه اسلحو او که دا دوام وکړه د لړۍ دوام وکړه چې په دې واسطه چې دوی خپل الوتکې له لاسه ورکوي بیا نو پوه سي دا سل په سلو کې یو گیم چینجینګ ده په ټوله دغه کې له ټوله لوبه چې تغییر خوري او طالبان چې د سل په سلو کې دغه کامیابه راوځي. سیاسي مشران وایي راتلونکې اونۍ د سولې جامع طرحه ابلاغوي. آیا دا کار د جمهور رئیس غني له وروستۍ نیوکې سره تړاو لري او که پخوا پلان شوی و او دا چې دا به څومره اغېزمنه طرحه وي؟ د سیاسي مشرانو ناسته ولاړه چې دوی ورسره کیني غواړي چې دا وکړي او غواړي چې خپل دغه سیف کا خپل ځان دغه نه خټو نه راوباسي. دلته چې دا ټول غلي دي دوی دا کلونو رئیس چې خپل جیبونه ډک کړي دي بانکونه ډک کړي دي ټول چې دغه چنمیږي کېدلې جامې بیا اغوستې نن په دغه نوي کالي اغوستي دریشګانې دي او لنډ کروزرونه دي د دغو خپلو دغه لاسته راوړنې اقتصادي لاسته راوړنو لپاره دوی هلې ځلې کوي. دوی ته وایي ما په نظر باندې دا سیاسي مشران په نامه چې دي فقط د غني مني غم کې نه دي دوی خپل ځان غم کې دي. غواړي چې دغه وکړه کوشش وکړه چې خپل ځان ته یو څه برابر کړه یو خپل دغه اقتصادي د خپلې پیسې او خپل جایدادونه دا سکیور کړه چې دا په خطر نه بچ کړه. یو او دوامه خبرداره چې ځان ته یو سیاسي موقف لاسته راوړي چې که طالبان رام سي او سوله موسي بیا هم دوی ته څوک ګوته ونه نیسي او یو حیثیت ځان ته دغه ولري. دغه د غني او دغه ترمنځ خو دا خبرې دغه نه شړېدلې وې د اول نه او د اعتبار ترمنځ نه و فقط دغه لپاره غني د قدرت لپاره لیونی و بل هم د قدرت لپاره لیونی و فقط یو دغه مجبوري ائتلاف یې وکړ فقط چې په چوکۍ سره کیني. دا 15 کاله چې تېر سو نه چې لاسته راغله فقط چغې او نارې دي او خبرې اترې. نو دغه د دوی موقف چې کوي کوم پلان چې لري دا کوم خاص پلان نه ده فقط د مجبوریت پلان ده. دوی مجبوره سوي د حالاتو په لیدو سره پوه دي چې که دا شی موږ ونه کړو که ځان برابر نه کړو مثال توګه سره هلته د غني خبره ته ګوري چې غني ځان ټینګ نیولی چې نه موږ تر هغو چې وربند نه وي دا شی نه منو. دوی پوه دي چې غني خبرې خو اهمیت نه لري خبرې خو ټول د امریکایانو په لاس کې دي. دوی کوشش کوي چې د امریکایانو له ډول سره سم خپل ځان برابر کړه دا په نامه سیاسي مشران سي. او تېره ورځ خو غني نفر هم چې دا خبرې وکړې چې موږ د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې هېڅ دغه نشته کانفلیکټ نشته. دا معنا دا لري چې خلیزات سفیر د امریکا نور ورغلي دي او یا فرضاً جنرال میلر دا ورغلي ورته دي چې هلکه سم غږېږه او دغه څه تر هغو چې موږ سره همغږی نه سي دغه هر څه دې په موږ پورې اړه لري یعنې مجبور کړی ده پوهېږي چې بدون د امریکا چې ورته اوکې ورنه کړه په 100 کاله کې د هېڅ هم نشي کولی. نو اما خبره دا ده چې سیاسي مشران چې دي هغوی خپل بقا ګوري هغوی ګوري چې کومې خواته دغه باد کومې خواته چلیږي همه خواته باد چلیږي همه باد خواته دغه مغه کته خواته روان دي. پوهېږي چې امریکایان چې دي هڅه چې امریکایان کوي د امریکایانو ډول په اساس باندې دوی خپل کار هم برابري په عین حال کې خپل بقا هم برابري او د امریکایان هم ځان لپاره امریکایان هم خوشحاله ساتي. او وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي چې د ګډو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو هغه موضوع چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو سرټکی جوړ شوی آیا قصدي عمل یې بولئ که تېروتنې او ولې دا ډول عملیات؟ دا دغه چې دي سیاسي ګروپونه چې دي په نامه د ګډ ځواکونه چې 01 02 3 او نه پوهېږم کمپین ده او ملا صاحب سرای ګروپ ده دا ګروپونه دا چې دي قاتلین دي دا چې دي د امریکایانو ډېر خاص ډول سره ټرین سوي ځناور دي. که هر ډول سره سوله راسي یو شی زه باید واضح کړم ما د طالبانو ته مو ویلي دي چې هر څوک دې خلکو ته عفوه کوي هغه د افغانستان د خلکو قاتلین دي. که طالب مثال دوی ته عفوه وکړه نو طالب هم په دې قتل کې لاس لري
نو طالب هم بیا پاک نه دی، ما په سترګو نور افغانانو په سترګو باندې پاک نه ده، ځکه دا خلک چې دي دا هغه ځناور دي چې باید ټول محکمه سي. عفو عمومي چې اعلانوي هغو کسانو ته اعلانوي چې ورور صحیح تاسو په دغه کې وایي عمومي عسکري کې وایي یا فرض نور کې وایي یا امریکایانو سره کار کوي صحیح دغه عفو. اما دا کسان چې د خلکو په کور وځي، د خلکو ناموسونه راباسي، د خلکو په ښځو تېری کوي، د خلکو بچي د میندو مخکې مړه کوي، د خلکو د مثال توګه سره په دغه کې لوګر کې چې ده د پلار مخکې زوی او لمسی په بم ورته کیښی او الوزولي وه، یا فرضاً د میندو مخکې چې ده بچي په ظلمتو کې ورته وچې، په میدان وردګو کې د پلار بچي 14 کلن بچي ځینې بولی په کادانه کې ورته ویشتلي، یا د کور شا کې د پوهنتون محصلینو پوهنتون نه راغلي وو، کابل نه هغې ورته ویشتلي وو، یا دوامداره چې قتلونه کوي، یعنې سل په سلو کې. همدارنګه د ان ډي اس د امنیت بعضې ګروپونه دي چې دا هم چې همدغه ځناور دي چې مرګونه کوي. دا کسان چې دي یو سلسله همدارنګه د کومندو کې ګروپونه دي چې په دې عمومي قتلونو کې لاس لري. دا خلک چې په هېڅ ډول سره نشي کولی عفو ورته وسي او دغه څه نومېږي، او د دوی چې دا کار یو قصدي کار ده، سل په سلو کې نه تېروتنه ده. دوی راځي د خلکو بچي د کورونه باسي او بدون دې چې پوه شي دا څوک ده څوک نه ده، فقط یو شک کې هغه راځي ولي او مړي هلته کوي، او بیا چې خاندي ورباندې پیسخند هم ورباندې وهي. او قومنده یې سل په سلو کې د سی آی د پاراملیټري اشخاصو په لاس کې دی، د امریکایي سپیشل فورسز قومندان ورسره یي. دا چې ده دغه عمل چې دوی کوي دا د خلکو وژنه کې، دا عین ډول سره عمل ده چې داعش والا یې کوي په کولو په دغه کې چې په ننګرهار او دې ځایو کې، ځکه د داعش والا هم چې د ټریننګ دغه خو امریکایان ورکوي، سپلای چې ورځي ټول د امریکایانو لخوا ورکوي. امریکایانو د افغانستان کې چې دي امریکایانو خلک وو زور چې ورباندې راغی، امریکایانو ته تسلیم سو یا د کابل حکومت ته تسلیم سو. نو دا خلک چې دا کار یو قصدي کار ده، نه تېروتنه ده نه دغه ده، یعنې خلک ړانده نه دي، خلکو په سترګو لیدلي دي. یو ځل تېروتنه، دوه ځل تېروتنه، زر ځله فی تلوتنه، یعنې ته له کلونو راهیسې وګوره چې دوی څه کړي او څه کوي، دوامداره خلک وژني. او بیا یې چې زه اقلا یو شی ده چې د کرزي بدبخته وخت کې د کرزی چې ده د به یو خبر وکړه چې یعنې دروغو دغه خو به یو ګیله خو چې یو خلکو د افغانان ولې وزنې ولې داسې کوي. دا لعنتي غني چې ده د دومره یو منحوس انسان ده چې د دروغو یو ګیله هم نه کوي چې دا خلک تاسو پیدا کړي که خدای پیدا کړي. دا ډېر یو پست انسان ده، خدای دې ته سزا ورکړه، خدای دې سپک خدای انشاءالله غني، خو خدای دې په ژوندینه کې هم د سزا ورکړه چې د افغانستان خلک زړونه په یخ سي. قدرمن ډاکټر داود مرکی صاحب، ډېره مننه چې له خپلو د مرکې وخت راکړ. مننه، کور مو آباد.